بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپل ګرانو کورنیو سره خوشحاله او ارام اوسئ، او په دې هیله چې خپل درسونه مو لوستلي وي او د کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نن ورځ لوست باندې څنګه چې ګورئ زموږ د نن ورځې لوست اسلامي ښوونې او روزنې مضمون ده، دریم ټولګی دویم لوست دی. عنوان څه ده؟ د ایمان رکنونه. نن به په خیر موږ د ایمان د رکنونو په اړه باندې به ولولو. د ایمان رکنونه به زده کړو چې ایمان څو رکنه لري. څومره جلسه ده ګرانو زده کوونکو؟ 40مه جلسه ده او زما نوم هم رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې خپل نوی لوست پیل کړو، یعنې د ایمان رکنونو چې عنوان یې ده، مخکې له چې په خپل نوی لوست باندې پیل وکړو، یو ځلې به تېر لوست تکرار کړو. زموږ تېر لوست څه ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، زموږ تېر لوست د طیبې کلمه وه. موږ تېر لوست د طیبې کلمې په اړه باندې مو ولوستل چې د طیبې کلمه کومه کلمه ده. د طیبې کلمه ستاسو په یاده ګرانو زده کوونکو کومه کلمه ده؟ آفرین، د طیبې کلمه دا ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې کلمې معنا څه وه ګرانو زده کوونکو؟ معنا یې دا وه چې پرته د خدای څخه بل هیڅ معبود د عبادت وړ نه دی، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنې پیغمبر دی. او موږ دا هم لوستلي ګرانو زده کوونکو چې د طیبې کلمې ته د اخلاص او د توحید کلمه هم وایي. نو په ټولو مسلمانانو باندې لازمه ده چې د دې کلمې په معنا په تلفظ باندې سم پوه شي، ځکه چې د دې کلمې سره زموږ ایمان څه کېږي؟ بشپړېږي. یوازې دا مهمه نه ده چې موږ دا کلمه شپه ورځ ووایو خو په معنا باندې پوه نه شو، تلفظ باندې پوه نه شو، نو دا هېڅ کومه ګټه نه لري. نو دا په ټولو مسلمانانو باندې لازمه ده چې د دې کلمې په تلفظ باندې سم پوه شي، معنا یې سم زده کړي او د زړه نه ورباندې باور ولري. د دې کلمې فضیلتونه موږ هم لوستلي چې فضیلتونه یې د دې کلمې فضیلتونه کوم وو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تېر لوست هیله یم چې زده کړی مو وي. اوس راځو خپل نوي لوست باندې. څنګه مو چې وویل ګرانو زده کوونکو، زموږ نوی لوست عنوان یې څه ده؟ آفرین، عنوان یې د ایمان رکنونه. موږ نن د ایمان د رکنو په اړه باندې لولو او زده کوئ چې ایمان رکنونه کوم دي. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو پوهېږئ چې ایمان څو رکنه لري؟ نو راځئ چې یو ځای وګورو چې ایمان څو رکنه لري. ګرانو زده کوونکو، ایمان 7 رکنه لري. څو رکنه لري؟ 7 رکنه. لومړی رکن په الله جل جلاله ایمان لرل. لومړی رکن څه ده؟ لومړی رکن دا ده په الله تعالی یا په الله جل جلاله باندې ایمان لرل. په ملایکو ایمان لرل. دویم رکن په ملایکو ایمان لرل دي. دریم رکن د الله جل جلاله په کتابونو ایمان لرل. دا دریم رکن دی. څلورم رکن د الله جل جلاله په رسولانو ایمان لرل. پنځم رکن په ورځ د قیامت ایمان لرل. شپږم رکن په اندازه د خیر او شر ایمان لرل. اووم رکن له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرل. ایمان یعنې 7 رکنه لري. یو ځل به کتاب کې هم ولولو ګرانو زده کوونکو. تاسو خپل کتابونه راوباسئ. په کتابو کې مو 12مه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. کوم عنوان ده؟ ایمان رکنونه. یو ځل به د مخې تاسو زه ولولم ګرانو زده کوونکو. تاسو به څه کوئ؟ په غور سره به اول غوږ ورته نیسئ او بیرته به یې د ځان سره تکراروئ، د دې لپاره چې ستاسو ښه په یاد پاتې شي او زده یې کړئ. ګرانو زده کوونکو، غوږ ورته ونیسئ، درته لولمې. دویم لوست د ایمان رکنونه. لاندې عبارت هغه شیان بیانوي چې مسلمانان پرې ایمان لري. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لرم په الله تعالی او په ملائکو د الله تعالی او په کتابونو د الله تعالی
او په رسولانو د الله تعالی او په ورځ د قیامت او همدارنګه ایمان لرم په دې چې اندازه د خیر او شر د الله تعالی له لوري ده او له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرم. یو ځای بیا هم درته لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته غوږ ونیسئ. د ایمان رکنونه لاندې عبارت هغه شیان بیانوي چې مسلمانان پرې ایمان لري. آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لرم په الله تعالی او په ملائکو د الله تعالی او په کتابونو د الله تعالی او په رسولانو د الله تعالی او په ورځ د قیامت او همدارنګه ایمان لرم په دې چې اندازه د خیر او شر د الله تعالی له لوري ده او له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرم. ګرانو زده کوونکو، موږ څه وویل؟ ایمان څو رکنه لري؟ ایمان اووه رکنه لري. لومړی رکن ګرانو زده کوونکو دلته به تاسو ته زه ښکاره کړم. لومړی رکن ایمان لرل په الله تعالی، په الله تعالی دا لومړی رکن. په ملائکو د الله تعالی دی دویم رکن. په کتابونو د الله تعالی دریم رکن. په رسولانو د الله تعالی څلورم رکن. په ورځ د قیامت پنځم رکن. او همدارنګه ایمان لرم په دې چې اندازه د خیر او شر د الله تعالی له لوري ده او له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرل. دا د ایمان څویم رکن ده؟ اووم رکن دی. ګرانو زده کوونکو، راځو یو لنډ بحث به د ایمان په لومړی رکن د په ټولو رکنو به یو لنډ بحث وکړو. لومړی رکن یې څه ګرانو زده کوونکو؟ څنګه مو چې وویل ایمان په الله تعالی. ایمان په الله تعالی د ایمان لومړی رکن دی. یعنی څه معنا؟ ایمان لرل یعنی په دې باندې ایمان ولرو چې الله تعالی یو دی، پرته د الله تعالی څخه بل هیڅ معبود نشته، او په دې باید ایمان ولرو چې دا ټوله نړۍ الله جل جلاله خلق کړې ده او دا ټوله نړۍ ټول انسان الله تعالی د څه لپاره خلق کړي ګرانو زده کوونکو؟ د عبادت لپاره، تر څو چې الله تعالی ته عبادت وکړي. او موږ په دې ایمان او باور لرو چې الله تعالی د دې ټولې نړۍ خالق یعنی خلق کوونکی دی، پروردګار دی. په دې باور لرو چې الله تعالی بې نیازه دی. کله چې الله تعالی د یو کار اراده وکړي نو د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. ګرانو زده کوونکو، هغه څوک چې په الله تعالی باندې باور ولري نو الله تعالی هغه ته د زړه سکون او د دنیا او د آخرت خوښۍ یعنی آرامي ور په نصیب کوي. که څوک په الله تعالی باندې باور ونه لري نو هیڅکله بې زړه آرامه نه وي، او که څوک باور پرې ونه لري نو هغه ته مسلمان هم ویل کیږي نه، او نه به د دې دنیا او نه هم به د آخرت خوښۍ ور په برخه شي. نو موږ ټول مسلمانان یو او د الله تعالی په یووالي باندې باور لرو. باور لرو چې الله تعالی یو دی، د دې ټولې نړۍ خلق کوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. دا د ایمان لومړی رکن دی ګرانو زده کوونکو. اوس راځو د ایمان دویم رکن چې په ملایکو باندې ایمان لرل دي. موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې ملایکې هم د الله جل جلاله بندگان دي او د الله جل جلاله داسې مخلوقات دي چې له ګناهو څخه پاک او معصوم دي. د الله جل جلاله ټول دستورات مني ګرانو زده کوونکو. هیڅکله هغه دستور چې الله تعالی ورکوي هغه نه ردوي. کوم کار چې الله تعالی ملایکو ته ورسپاري هغه په پوره ډول پرته له کوم نیمګړتیاو څخه سرته رسوي. ملایکې د هر ګناه چې وي، که کبیره وي که صغیره وي، د دغه ټولو ګناهو څخه پاک دي ګرانو زده کوونکو. موږ ملایکو نشو لیدلی، خو ملایکې کولی شي چې په ډول ډول څیرو باندې موږ ته ظاهره شي، لکه څنګه یعنې د یو ښه او نیک انسان په څیره کې ظاهرېدلی شي. نو موږ په ملایکو باندې باور لرو او الله تعالی ته نږدې او مقرب ملایکې څو ملایکې دي ګرانو زده کوونکو؟ الله تعالی ته
نږدې او مقرب ملایکې 4 ملایکې دي ګرانو زده کوونکو. هغه 4 ملایکې دا دي: جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او اسرائیل علیه السلام. دا هغه ملایکې دي چې الله تعالی ته تر ټولو نږدې او مقرب ملایکې دي. ګرانو زده کوونکو، بل رکن څه ده؟ د الله جل جلاله په کتابونو باندې ایمان لرل. هغه څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید په دغه ټولو کتابونو باندې چې الله تعالی نازل کړي دي ایمان ولري. او که چیرې د الله جل جلاله د یو کتاب څخه هم انکار وکړي نو هغه ته کافر ویل کیږي. الله جل جلاله ګرانو زده کوونکو کتابونه موږ ته د څه لپاره رالیږلي دي؟ زموږ د لارښوونې لپاره. او هغه کتابونه کوم دي؟ هغه کتابونه ګرانو زده کوونکو دا دي، یعنې داسې ویلی شو چې الله تعالی لوی 4 آسماني کتابونه دا دي چې موږ ته یې رالیږلي د څه لپاره؟ زموږ د لارښوونې لپاره. لومړی کتاب تورات، دویم زبور، دریم انجیل او 4م قرآن کریم دی. دغه کتابونه یې په پیغمبرانو باندې نازل کړي دي. په کوم پیغمبرانو باندې ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، په دغه پیغمبرانو باندې. تورات یې په چا نازل کړی دی؟ تورات یې په موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. زبور یې په داود علیه السلام باندې نازل کړی دی. انجیل یې په عیسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. او قرآن کریم چې آخرنی کتاب دی، په آخرنی پیغمبر چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، په حضرت محمد نازل کړی دی. الله تعالی دغه ټول کتابونه ګرانو زده کوونکو موږ ته د څه لپاره رالیږلي دي؟ موږ ته د لارښوونې لپاره رالیږلي دي، تر څو چې موږ ته لارښوونه وکړي. موږ په ټول دغه کتابونو باندې باور لرو، ایمان لرو چې الله تعالی دغه کتابونه رالیږلي دي او زموږ د لارښوونې لپاره رالیږلي دي. بل رکن څه ده ګرانو زده کوونکو؟ بل رکن د الله تعالی پر رسولانو ایمان لرل. یعنې موږ ایمان لرو چې الله تعالی د انسانانو د لارښوونې لپاره انبیا علیهم السلام رالیږلي دي، تر څو چې خلک له بېلارۍ او ګمراهۍ څخه وژغوري او د دنیا او آخرت نیکمرغۍ ور په برخه کړي، د نجات لارې ورته وښیي، د الله تعالی لاره ورته وښیي. ګرانو زده کوونکو، د رسولانو لړۍ له آدم علیه السلام څخه پیل او په چا باندې ختمه شوې ده؟ څنګه مو چې وویل په آخرنی پیغمبر یعنې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوې ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخرنی پیغمبر دی. وروسته له هغه نه الله تعالی بل هیڅ پیغمبر نه دی رالیږلی او نه یې هم رالیږي. موږ په ټولو انبیاو باندې باور لرو. په دې باور لرو چې الله تعالی دغه ټول رسولان موږ ته د څه لپاره رالیږلي دي؟ زموږ د لارښوونې لپاره یې موږ ته رالیږلي دي. ګرانو زده کوونکو، پاتې برخه به یې د دې لپاره چې تاسو باندې ډېر نه شي، پاتې برخه به یې موږ په راتلونکي لوست کې په خیر ولولو. تاسو همدومره زده کړئ چې دا 4م رکن پاتې رکنونه به په راتلونکي لوست کې یو ځای سره ولولو. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله منده یم چې زده کړی مو وي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.